ها دا یو ورو سوال کړی دی وي دا سوال کې زمانه مخکې مې شوی و په دې ذهن ته مې راځي چې بعض مؤذنین چې کله اذان کوي نو هغوی د دې اذان نه مخکې اعوذ بالله وایي بسم الله وایي او زه به ورسره دام زیاته کوم بعض خلک چې مانځه ته ودرېږي د مانځه نه مخکې بسم الله وایي کله چې مانځه ته ودرېږي که نه بسم الله الرحمن الرحیم وایي بیا الله اکبر وایي چې دا به روایي او که نه اوس عام سړي ته دا مسله ووایه نو عام سړی وایي چې دې کې څه دي خیر دی نو خیر څنګه دی ستا د دماغو فیصله ده چې تو ته خیر وي یا به خیر وي چې تو ته شر وي یا به شر وي د موږ سره الحمدلله دین دی موږ سره قرآن او حدیث دی صحیح ده د الله ذکر ډېر اوچت عبادت دی او دا ذکر به هم په هغه طریقه کېږي په کومه طریقه چې موږ ته الله او د الله رسول ښوولی اذان یو ذکر دی عبادت دی که نه اذان عبادت نه دی نو چې عبادت ته نو بیا څه دلیل پکار دی چې دا به څنګه کېږي څه به نه کېږي اوس یو سړی راپاڅي اذان کوي او اذان نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر ابل ویس خبره موږ نه خبره ده لږ صبر وکړي اذان عبادت دی که نه دی هغه یو عبادت دی نو د عبادت دپاره خو دوه شرطونه دي چې دا به د الله دپاره خاص وي او د پیغمبر په طریقه به آیا د پیغمبر دا طریقه وه چې د اذان نه مخکې به اعوذ بالله بسم الله وي نه نو چې نه نو بیا نه او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ پې امر نه او په دین کې څه اصل نه وي داسې عمل یې وکړو دا عمل مردود دی دغه شان چې مانځه ته م ودرېږي مانځه ته چې ودرېږي نو د تکبیر نه مخکې بسم الله ویل ګوره نشتي ها اوس یو سړی لکه د یو نیم سړي د عادت چې پاسي بسم الله وایي دا خو د پاسېدو سره وځي د الله یاد کو په دغه ورته موږ څه نه وایو عامي الله یاد کو یو کار سړی کوي الله یاد کوي خو چې کله ته مونځ شروع کوې نو د مونځ عبادت دی د دې نه مخکې صرف د زړه اراده ده چې هغې ته نیت ویلی کېږي هم په زړه کې په ژبه نه ده په زړه کې اراده او نیت او قبلې ته مخ کول او الله اکبر ویل د دې نه مونځ شروع کېږي نو د مانځه نه مخکې بسم الله ویل دا نشته